ناروغان امریکا هر ورځ په افغانستان کې عام خلک بمباروي، جوماتونه شهیدانوي، ښوونځي ورانوي او بمبار کوي. اسرائیلو ته د عام وژنې هر ډول وسلې ورکوي چې بیګانه خلک ووژني، خو موږ ته ګواښ کوي چې د یوې تروریستي ډلې لخوا موږ ته متوجه ګواښ او پر موږ برید کوونکي په وړاندې باید غلي کینو، کنه بندیزونه به را باندې ولګوي. زموږ جنگ هیڅکله د کرد مسلمانانو او یا د کردانو خلاف نه دی، بلکې زموږ عملیات یوازې د هماغې تروریستي ډلې پر خلاف دي چې نه یوازې دا چې زموږ خلک او پوځیان وژني، بلکې خپل کردان هم په مختلفو شکلونو تعذیبوي. هغه نن وویل موږ به هیڅکله خپل مسلمان وروڼه په نښه نه کړو. موږ همدا اوس په میلیونونو سوري او لکونه کردانو ته ځای ورکړی دی او له هغوی سره مرستې کوو. ځینې عربي هیوادونه هم پر موږ نیوکې کوي، په داسې حال کې چې همدوی د سوري کډوالو او کردانو په وړاندې خپلې دروازې تړلې دي او هیڅکله مهاجر ته اجازه نه ورکوي چې له جنګه وتښتېږي او دوی په هیواد کې میشت شي.